څنګه چې سړی ته دا ضرورت دی چې دا علم زده کوم زمانو دقه څه خزو ته ضرورت دی په سړی مونږ فرض دی په خزم فرض په سړی روزه فرض په خزم فرض په سړی چې مالداري حج او زکات فرض چې خزم مالداري حج او زکات په فرض سړی بم د ګناهونو نه ځان ساتي او خزم هم ساتي سړی بم نیک اعمال کوي خزم هم کوي نو سړی خو به په مقبره کې د مولا نزد کی په جنازه کې به د مولا نزد کی د صلح او د روغه په مجلس کې به مولا صاحب تقریر کوي هغه کې مزد کی پلار به مولا صاحب سره رواني التبت دین زد کی مدرسې ته به ورشي د مسلې ته پوس پتیو کی جمعه ته به ورشي پکوړه کې به سره کینی د مسلې ته پوس وو خزه به دین څنګه زده کوي دا خو جنازه کې د مولا صاحب تقریر نشي ولای دا خو د صلح روغ مجلس تم نشي راتلی دا خو جمعات تم نشي راتلی دا خو مدرسې تم نشي تلی دا سړو دین به کم ځای زده کوي زمانونو د جینکو مدرسې د سمودینه زمونږ په دې وطن کې چلیږي چې رښتیا خبرې نو مخکې مونږ د جینکو د مدرسې نه لګ یو کوټې پدې کې تحفظات وو ولې جنکه او صنف نازک دی او د جنکو تعلیم او تعلم ډېر نازک کار دی نو موږ بداسې ډاډه پدې کې چا خبره نه کوله علماء و چې دا مدرسې جوړې شوې او دا غي ډېرې ښه نتیجې راووتې نو بیا موږ هم پکې ډاډه شو او خلکو لم ترغیبات ورکړل چې لکه د مدرسو د جنکو شروع وکړي او جنکو ته دین او خای قرآن ورته او خای علم ورته او خای او الله فضل دی د جنکو د مدرسو دا فائدې وروته چې ډیرو جنکو قرآن یاد کا حافظان شي ډیری جنکه عالمان شي او ډیرو جنکو ستر شروع کو پردې شروع کړه ورته په سر کړې دا د مدرسو د مارو